دا ته نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مختار لالا د دوی د ملګرو لخوا را جوړ شوی دا استقبالیه پروګرام د قامي د ولسي پاڅون یو مخکښ چې په دې وطن کې له ډېرو جنګونو له بدمرغیو پس یو داسې هیله یو امید د منظور پښتون په شکل کې چې را پیدا شو دې ولس ته او دې خلکو کې دا امیدونه پیدا کړه چې پر وطن باندې روان جنګ مخنیوی چې دی هغه ممکنه دی دا بدمرغي چې کومه ده دا راګرځول چې کوم دي دا ممکنه ده دا کولی سي دا پښتانه کام کولی سي او نن په سوات کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا را جوړ شوی دا پروګرام چې کوم دی موږ د دوی مننه کوو چې دا پروګرام یې را جوړ کړی دی او خلک دلته ناست دي د هغه ولسي پاڅون و مخکښ ته ناست دي چې هغه خلکو ته د ولس ته یا دغه ورپیدا زړه ورکړه چې دښمن ته هر څومره زورور سي که هغه هر څومره منظمه سي خو ستا په کور د راننوتلی دی او چې کله څوک هر څومره منظم وي او په کور د راننوځي د هغه جواب پښتانه ښه کولی سي په بار یې کړی دی دا اول وار نه دی تر دې له مخکې یې کړی دی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې شي ثبوت دی چې وطن کې راغلی جنګ پردي راننوتي د دې خلکو ته په ډېر کلکه درېدلی دی داسې زموږ نورې کامپاله ګوندونه که ان پي ده که نورې دي هغه و دښمن ته هم داسې درېدلي دي او که نن منظور ولاړ دی منظور هم و دښمن ته ولاړ دی چې دا زما د پښتانه روایات نه دي چې زما په کور به د تلاشي په نامه د بل شي په نامه به دښمن راننوځي زما کلتور به را خرابوي زما په عزت به ګوتې وهي زما په کلتور او په روایاتو به ګوتې وهي نو د دې شي د مخنیوي دپاره که اول هم خلکو د دې مخنیوی کړی دی او نن یې منظور پښتون هم کوي او له ده سره هغه ټول روشن فکره هغه ټول کمپاله خلک ولاړ دي ګوندونه یې شاته ولاړ دي نن که دا پروګرام را جوړ شوی دی دا منظور دپاره او د پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ دپاره د ملا د مضبوطۍ یو ډېر لوی مثال دی منظور ته او پی ټي ایم ته دا باور ورکول چې څومره پښتانه دي که هغه په ګوندونو کې دي که هغه په نور ارګنایزیشنز کې دي که هغه د وطن د خوشحالۍ او د سوکالۍ دپاره په هرې لارې د دې کار روان کړی دی هغه د منظور تر شا ولاړ دي دا د ملاتړۍ یو ډېر لوی ثبوت دی موږ په نن په یو داسې ځای کې سره راټول سوي یو سوات د جنت په معنا دی که موږ ورته وګورو هر منظر یې داسې دی لکه جنت چې موږ ته که ملایانو که نور چا موږ ته څرنګه ډیفاین کړی دی چې جنت څنګه دی او موږ چې سوات ته شاوخوا وګورو جنت به هم دا رنګه وي لکه سوات چې دی خو له بده مرغه دلته چې کوم خلک راغلي وي تر دې له مخه تر سور انقلاب له مخه او تر دغه چې کوم راتله تر دې له مخه دا هېڅوک نه شي ثابتولی چې په سوات کې د لا څوک دهشتګرد چا موندلي وه لا د څوک داسې د بد کار چا پیدا کړی وه یا یې بل داسې خلک کور داسې پیدا کړی و چې هغې داسې بدو خلکو ته ځای ورکړی دی یا یې بد خلک سپورټ کړي دي دا نه وه خو د ضیاءالحق په دور کې چې دا کومې کیسې را پیدا شوې بیا یې دلته زما په خاوره باندې د دوی خپل ساتلي دهشتګرد راننویستل په خپله به یې دهشتګرد درته لکه هغه دهشتګرد به له ده سره د ده په سرپرستۍ کې به وایي خدای به زما په کور راننوتی وي چې تا دهشتګرد له ځای ورکړی دی تا دهشتګرد په کور کې ساتلی دی د دې په بهانه به رالی زما د کور عزت به را خرابوي زما د کور سطر به را ماتوي زما د کلتور چې کومې خلاف کارونه ول هغه به دوی کول هر څه یې په دې وطن کې وکړل هر رنګه بد کارونه چې په دې وطن کې یې وکړه زما وطن یې را لوټې کوي را برباد یې کوي د دې وطن هر ډبره یې را شهیده کړل د دې وطن هر کس چې دی هغه یې وځوراوی هره ښځه چې کومه ده هغې ته د دې جنګ زیان ورسېدی خو نن د منظور پښتون او که نور داسې خلک دی نور د وطن او د کامپالو ګوندونه دي دلته د دې وطن د ښه سبا دپاره لګیا دي نو موږ دلته د راغلي په دې یو نور موږ و دښمن ته دلته چې د هر کلي ته و هر کور ته تګ دا نه دی چې زه و دښمن ته څه پیغام ورکوم ما خپل ولس له دا پیغام راوړی دی زه و خپلو خلکو ته جولۍ خوروم چې راځئ نور په یو بل باندې لاسونه واړوو راځئ نور یو بل ته لاسونه ورکړو راځئ چې نور موږ په خپل ځان کې اتفاق پیدا کړو او زما پر خاوره چې
چې د جنګ دی د دې جنګ ته پای ټکو ږدل چې کوم دی دا د دې هنر په دې خاوره کې پروت دی، په دې خلکو کې پروت دی. موږ له بله بهاره هېڅوک نه راځي دا د دې جنګ ختمولو لپاره. موږ و هېڅ چاته دا واک او اختیار نه ورکوو چې هغه د راسي زما په خاوره کې د ما د امن راوښوي. امن څرنګه وي، امن څرنګه ساتل وي، د امن څرنګه اوسېدل وي، دا خلکو له ما زده کړی دی. دا زه چاته اجازت نه ورکوو چې دی د راسي ماله د امن راوښوي، او دا هم اجازت نه ورکوو چې را داسې زما سته امن د را خراب کړي. نور موږ دلته په دې سره راټول سوي یو چې د وطن دپاره که کوم کار ښځه کوی سي پکار دی چې هغه موږ ښځې له په حواله کړو چې دا کار ته وکړه. کوم کار چې د ځوانانو کار دی په قامي مبارزه کې هغه به ځوانانو ته ور حواله کړو چې دا تاسو وکړئ. کوم کار چې زموږ قامي مشران کوي هغه کار به هغو ته په ور حواله نور هغه وخت ناست به یو یا به دا کوو یا به ها کوو، په دې کې به ښځه نه وي، په دې کې به نر نه وي. دا قامي مبارزه کې به ښځې هم وي، نوران به هم وي، هر څوک به د کار د دې وطن د ښه سبا دپاره کوي. او په کار په دې وطن کې چې کوم دی د یو قامي مبارزه کې به کام معنا دا وي چې ښځه نر به په ګډه جوړوي، او په دې قامي مبارزه کې به ښځه هم وي، نر به هم وي. د هر څوک به د ښه سبا دپاره د کام به په دې وطن کې به خپل خپل کار کوي چې څرنګه کار وي. نور په کار دی چې موږ روایتي خبرې پرېږدو. زما په روایاتو کې دا نه وه، خو اوس پردي راته پل شوي چې کوم روایات دي په هغه کې ښځه په کور بندول، سکول ته نه لږل، کالج ته نه لږل، ستر باندې کول، دا څه له بلې خوا راغلي دي. زما ښځه د کامل زما ښځه تعلیم پسې هم تللې ده. زموږ ښځې سنګرونو کې جنګېدلې دي، جنګ یې کړی دی، په احتجاجونو کې ستا، په جلسو کې ستا، که څه دا د زموږ د تاریخ ښځې چې دي دا کار یې کړی دی. نو په کار نه دی چې موږ نورې ښځې بندې کښېنوو یا یې دغه، خو په کار دی چې دا یو د زموږ اخرنی امید دی د منظور پښتون یا د پښتون تحفظ د لارې ولسي پاڅون یو تحریک چې کوم دی. نو په کار دی چې دا موږ له هر ممکن کوشش وکړو چې دا موږ وشاته نه کړېله، موږ دا د ناکامۍ سبب نه د ناکامۍ څخه خدای مکه نه یوسو. نو موږ د دې تحریک د بریالیتوب دپاره په کار دی چې هر هغه کوشش وکړو چې په کومې دا پر مخ تللی سي. نو په کار دی چې د دې قامي سیاست برخه موږ ښځې وګرځوو، ښځې سکولونو ته یې لا کړو، ښځو تعلیمونو ته یې لا کړو، ښځې په خپله جغرافیه په خپل وطن باندې خبرې کړو، په دې حالاتو باندې یې خبرې کړو. او سبا که خدای مکه چې داسې حالات راځي چې زموږ سړي ټول په یو بد دغه د ښځې لکه اوس چې بلوڅانې نن سبا مجبوره دي چې راوځي په سړکونو، د هغو سړي ختمه دي. خدای دې پر موږ هغه وخت نه راړي. په کار دی چې موږ نورې زنانې په خپل څنګ باندې هر ورور چې دی خور تر څنګ راوباسي په دې قامي مبارزه کې، او پلار چې دی هغه لور تر څنګ راوباسي، او خاوند چې دی هغه خپله ښځه تر څنګ راوباسي. په دې قامي مبارزه کې په ګډه یوسي. موږ په کار نه دی چې د بلوڅانو په رنګه تر هغو ودرو چې سړي مو ختم سي بیا به زنانې راوځي. نو مشران ناست دي، هغه به خپلې ویناوې درته کوي. د مختار لالا او منظور پښتون ناست دی، نور مشران ناست دي، هغه به خپلې ویناوې درته کوي. مننه ډېر.